الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ چې موږ ګرامر شروع کړی او پرون زموږ درس چې و هغه د پاست سپیچ د ډیفینیشن په اړه و او د هغه کایندو په اړه و. نن موږ د پاست سپیچ د کایندو نه یو کایند راخیستی کوم چې ناون ده. موږ دلته لیکلی دی چې واټ از ناون، مطلب اسم څه ته وایي. Noun is the name of person, place and thing is called noun. د هر یو شي، سړي او ځای نوم ته اسم وایي. مثلا پین، بوک، سکول دا موږ سره اسم دي. موږ سره د ناون 5 کایندونه دي کوم چې موږ په بورډ باندې په ترتیب لیکلي دي. اول یو دا کامن ناون، اسم عام. پروپر ناون اسم خاص. کلیکټیو ناون اسم جمع. ابستراکټیو ناون اسم معنی. او میټریال ناون اسم ماده. دا چې کوم دی ناون اخري کایند ده، مطلب حصه ده. ګرانو کتونکو اوس دلته موږ لیکل چې واټ از کامن ناون، مطلب کامن عام اسم عام څه ته وایي. Common noun is the name of common person, place and thing, etc. is called common noun. مطلب اسم عام د یو عام شي، د یو عام سړي او د یو عام ځای ته اسم عام وایي. مثلا موږ لیکلي بوک، پین، سکول. اوس موږ ته پته نشته چې کوم بوک. په دې کې موږ سره ټول کتابونه راتلی شي. او پین همدارنګه موږ ته پته نشته چې کوم پین. دا مطلب اسم عام ده. په دې کې هر رقم پین راتلی شي. او سکول همداسې د مکتب مطلب ښوونځی. پته نشته چې کوم ښوونځی ښایي، کوم سکول ښایي. که موږ ووایو چې انګلیش بوک، بیا پته لګېږي چې دا اوس انګلیش بوک ښایي. ووایو چې پشتو بوک، بیا موږ ته پته لګېږي چې پښتو بوک ښایي. خو دوی کې موږ سره هر رقم نوم راتلی شي. دا موږ سره اسم عام ده. ګرانو کتونکو دا اوس زموږ او ستاسو نننی درس چې موږ تشریح کړ. انشاءالله موږ په بل راتلونکي ویډیو کې د اسم چې څومره قسمونه پاتې شول، څومره پارټس پاتې شول، انشاءالله د هغو په اړه به ډسکس کوو.